د قصې په شروع کې مونږ په سنټیاګو کې یو جیل ګورو چرته چې په زرګونو خطرناک مجرمان قید دي. دا د سنټیاګو تر ټولو مضبوط او سکیور جیل دی ځکه چې تر نن پورې له دې جیل نه هیڅ یو قیدي نه دی تښتېدلی. د دې وجه د دې جیل وارډن دی. هغه ډیر سخت او بېرحمه انسان دی او په لږه غلطۍ هم قیدیان ډیر په بېرحمۍ وهي. همدا وجه ده چې دلته قیدیان ته تیښتې خو سچي د یوې وړې غلطۍ نه مخکې هم سلسله سوچ کوي. خو د وارډن دا ویره اوس ډیر وخت نه وه ځکه چې اوس په دې جیل کې د یو ډیر هوښیار انسان انټري شوې وه چې نوم یې لیون و. لیون یو آرکیټیکټ دی، نقشه جوړونکی. هغه چې کومه وداني هم وګوري نو ورته پته لګي چې دا څومره زړه ده او څنګه ډیزاین شوې ده. لیون چې څنګه جیل ته ننوځي په ذهن کې یې د تیښتې پلانینګ شروع شي. دلته موږ ته پته لګي چې هغه یوازې نه دی بلکې څلور نور ملګري یې هم ورسره دي. یو افیسر ټولو ته د جیل اصول وایي او خبرداری ورکوي چې که چا هم قانون مات کړو نو وژل بشي. له هغې نه وروسته قیدیان خپلو بلاکونو ته بوستل کیږي. لیون په منډه کوشش کوي چې د سیل نمبر 50 یعنی کمره نمبر 50 ترلاسه کړي ځکه هغه پوه شوي چې د تیښتې دپاره دا تر ټولو غوره ځای دی. خو کله چې هغه دروازه خلاصوي نو هلته مخکې نه یو بل سړی ناست وي. لیون خفه شي او مجبوراً د هغې څنګ ته په سیل نمبر 51 کې دیره وکړي. د لیون نورو ملګرو په هغو کمرو قبضه کړې وي کومې چې هغوی په پلان کې لرلې. د لیون ملګری رافیل ورته وایي چې ته خو سیل نمبر 50 ته تللې نو دا یو 50 کې څه کوئ؟ لیون وایي چې ستاسو لپاره اسانه وه ځکه ستاسو کمرې لاندې وي. زما کمره په اول منزل یعنی فرست فلور کې وه ځکه مې پرې قبضه ونه کړې شه. جرمن تپوس کوي چې اوس به څه کوو؟ رافیل وایي چې سبا نه به د تیښتې پلانینګ شروع کوو. لږ وخت وروسته یو قیدي ګیتار راوړي. دا هم د لیون ملګری وي. په دې جیل کې قیدیانو ته د خپل هنر کار کولو اجازه وه لکه ګیتار غږول، ډوډۍ پخول یا فرنیچر جوړول. بله ورځ لیون د پلانینګ کار شروع کړي او د جیل هر ځای په غور سره ګوري. کله چې هغه ګوري چې هر خوا پیردار ګارډز ولاړ دي نو هغه پوه شي چې د دیوال نه ټوپ وهل مشکل دي. بیا هغه پلان بی شروع کړي او د قدمونو په ذریعه د جیل اوږدوالی ناپي. هغه خپلو ملګرو ته وایي چې موږ باید هر رقم وي له دې ځای لاړ شو. جرمن وایي چې ته لیونی شوی یې، دا ناممکنه ده ځکه دیوالونه ډیر لوړ دي او پیردار مو وژني. لیون وایي چې ما په خپلو قدمونو لار ناپ کړې ده. موږ د سړک نه صرف 9 میټره لرې یو ځکه موږ به له دیواله ټوپ نه وهو بلکې د ځمکې لاندې به یو سورنګ ټنل جوړو چې بهر ځنګل ته وځي. یو ځل چې بهر لاړ شو نو بیا مو څوک نشي موندلی. خو د هغوی په ذهن کې دا لویه پوښتنه وي چې د سورنګ نه وتلې خوره میټي به چېرته اچوي. په دې وخت کې په هغوی د بیګوټ نومي قیدي نظر لګي. بیګوټ یو دوکه‌باز سړی دی او د وارډن جاسوس دی. هغه چې هر څوک په غلط کار وګوري نو وارډن ته حال ورکوي. هغه رافیل ته وایي چې زه پوهیږم تاسو د تیښتې پلان جوړوئ، ما هم ځان سره شامل کړئ. رافیل ته د هغوی نیت بد ښکاري نو ځکه ورته انکار کوي او وایي چې موږ داسې څه نه کوو. بله ورځ لیان، جرمن او رافیل لاندې کمرې ته راځي. رافیل وایي چې موږ به همدغه دیوال کیندو او سورنګ به جوړو. خو مسله دا وه چې هر ماښام پیردار چیکینګ له راتلل. که هغوی سورنګ ولیدو نو هر څه به تباه شي. لیون وایي چې موږ به د دیوال یوه حصه ماتو او د هغې نه به یو جعلي بلاک فیک بلاک جوړو چې کله چیکینګ ته راځي نو موږ به هغه بلاک په دیوال کې لګو او سورنګ به پټو. اوس پوښتنه دا وه چې خوره به څه کوو؟ لیون خپل ګیټار غږونکي دوست ته وایي هغه ورته د ګیټار نه یو پیچکش سکرو ډرایور راوباسي. لیون په چت کې سورۍ شروع کړي. د دې आवाज پټولو لپاره هغه ملګری په زوره ګیټار غږوي او سندرې وایي چې بهر आवाज لاړ نشي. لږ وخت کې لیون په چت کې سورۍ وکړي چې کله هغه سر بره کړي نو ګوري چې هلته یوه لویه خالي جګه ده چېرته چې د 80 ټنونو زیات خوره ایښودلې کیدی شي. ماښام کیدونکي وي. رافیل یریږي چې چیکینګ والا را روان دي. لیون ورته وایي چې ماته زر هګي ایګز راوړه. رافیل غوسه کیږي چې په دې وخت کې ټوکې کوي خو لیون وایي چې زر یې راوړه. بیا لیون هغه مټ او خوره راخلي، چونکې پکې ګډ کړي او هګي پکې میکس کړي. د هغوی ملګری چې بهر ګیټار غږوي هغه یو خاص دون شروع کړي چې دا د خطر نښه وه یعنی پیردار را روان دي. هغوی په تیزی سره د هغه مټې نه یو بلاک جوړ کړي او په چت کې یې لګوي او د پاسه ورباندې یو پوسټر نښلوي. پیردار راځي، کمره چک کوي خو څه ورته نه میلاویږي. یو پیردار هغه پوسټر ته لاس وړوي خو په دې وخت کې بل افیسر هغه غږ کړي او هغه بیله پوسټر لرې کولو لاړ شي او په دې شان هغوی بچ شي. اوس هغوی ته په جیل کې 34 ورځې تیرې شوې وي. لیون او جرمن په چت کې د لرګي یو صندوق جوړ کړ او په سپین سیمنټو یې ډک کړو. اوس د سورنګ کیندلو وار وو.
کله چې هغوی کیندنه خدای کوله نو आवाज کېدو. پیردار را روان وو خو د ګیټار غږونکي ملګري هغوی خبر کړل. هغوی ډیر ویریدلی وو ځکه دیوال زیات مات شوی وو او بلاک پکې نه لګېدو. خو په هوښیارۍ هغوی هر څه تیار کړل او پیردار ته شک ونه شو. آخر کې هغوی یو پوره بلاک جوړ کړو او فکس یې کړو. هغوی به خاوره په بوجي کې اچوله او بره چت کې به یې پټوله. هغوی د ورځې یو روټین جوړ کړو. خو یو بل قیدي آسکر په هغوی شکی شو ځکه هغه هره ورځ هغوی کتل چې بوجي براوړي خو هغه چاته څه ونه ویل. په جیل کې 7 ورځې تیرې شوې. لیون چې سورنګ ناپ کړي نو معلومه شي چې صرف 5 میټره سورنګ جوړ شوی دی. هغه پوښي چې په دې رفتار به 5 کاله لګي ځکه هغوی نورو کسانو ته ضرورت لري. یو ورځ جرمن بوجي براوړله چې پولیس یې ونیو او د بوجي چک کولو یې ویل. جرمن ویریدلی و خو هغه په هوښیارۍ بوجي بدله کړه او بچ شو. اوس 8 ورځې تیرې شوې او هغوی نور قیدیان هم ځان سره شامل کړل. په دې کې هغه کسان هم وو کومو ته چې د 500 سزا شوې وه. لیون هغوی ته پلان وویل چې هر یو به یو غنټه کار کوي، خاوره به براوړي او یو بل به پیردار ساتي. د کیندلو نه پس به هر څوک په تیزی غسل کوي چې په جامو یې خاوره پاتې نشي. د کار رفتار تیز شو او هغوی د ورځې 100 کیلو خاوره ویستله. هغوی په چت کې یو سوری وکړو چې د زینو په ځای ډایرکټ خاوره بره تیره کړي. یو ورځ آسکر رافیل ته وایي چې زه پوهیږم تاسو سورنګ جوړوئ، مام شامل کړئ. لیون هغه هم شامل کړي. لیون وایي چې موږ 40 کسان یو، که بهر لاړ شو نو پولیس مو نیسي ځکه باید بهر نه یو سړی زموږ لپاره د بس انتظام وکړي. هغه وایي چې د رافیل ښځه پولینا زموږ مدد کولی شي. 182 ورځې تیرې شوې او د قیدیانو ملاقات وو. رافیل خپلې ښځې ته هر څه وویل او هغه راضي شوه. 215 ورځې تیرې شوې او سورنګ ډیر اوږد شوی و. یو ورځ په غرمه کې پیردار چکینګ ته راغلل چې دا ډیره خطرناکه وه. لیون هر څوک خبر کړل. ګیټار غږونکي دننه سورنګ کې نښتې وو. رافیل د پیردارانو مخې ته ودرېدو او هغوی یې د جګړې په ذریعه ودرول تر څو ملګری بهر راوځي. پیردارانو قیدیان ووهل او د هغوی جامې وویستلې او په لار کې یې ودرول. وارډن ورته وویل چې ډوډۍ به هم نه میلاویږي. بلخوا پولینا د لیون پلار سره میلاو شوه چې یو پادری وو او د لیون دوست هم تیار شو چې د بس انتظام وکړي. په جیل کې یو کال تیر شو. سورنګ تقریبا مکمل شوی و خو دننه د اکسیجن کمی و. یو قیدي هغوی ته موټر ورکړو چې په پایپ کې ورته اکسیجن ورسوي. وارډن اوس بیګوټ راوغوښت او ورته د سیګریټو پیکټ ورکړو چې په قیدیانو نظر وساتي. 514 ورځې تیرې شوې او سورنګ د جیل نه بهر وتلی و. رافیل په ځمکه کې یو سوری وکړو او سرې اوبه یې پکې واچولې چې بهر ملګرو ته نښه ورکړي. بیګوټ بیا راغی او رافیل یې په احساساتو کې راوستلو چې سورنګ ورته وښایي. خو رافیل د هغه په لاس کې د وارډن د برانډ سیګریټ ولیدل او پوه شو چې دا د وارډن جاسوس دی نو څه یې ورته ونه ویل. د لیون پلار هغه ته وویل چې تاسې بهر خوراوتي یې خو لاره غلطه ده. 40 فوټه نور هم کیندنه پکار ده. کیندنه بیا شروع شوه. یو ورځ زلزله راغله، دیوالونه ولړزېدل خو سورنګ بچ پاتې شو. لیون یو بل معذور قیدي ته هم ویل چې زموږ سره راځه خو هغه انکار وکړو. آخر کې د تیښتې شپه راغله. هر څوک د ټي وي په وړاندې ناست و چې قیدیان یو یو وتښتېدل. بیګوټ پوه شو او رافیل سل ته ورغی. معذور سړي هغه ایثار کړو خو بیګوټ هغه ووهه. آسکر تر ټولو اخرنی کس و چې وتښتېدو. د هغې او بیګوټ جګړه شوه. بیګوټ آسکر زخمی کړو خو آسکر هغه بیهوشه کړو. آسکر د زخم له وجې سورنګ ته نشو ننوتلی. بهر د لیون دوست سورنګ خلاص کړو او ټول قیدیان یې بهر راوستل. هغوی جامې بدلې کړې او بس ته وختل. جرمن د آسکر لپاره واپس لاړ خو هغه میلاو نشو. په جیل کې شور جوړ شو. پیردار خبر شو خو بس لاړ. آسکر په جیل کې پاتې شو. پولینا ټولو ته پیسې او جعلي شناختي کارډونه ورکړي او هغوی په خپله لاره لاړل. دا د تاریخ تر ټولو لویه جیل بریک پیښه وه چېرته چې 50 کسان یو ځای وتښتېدل او په دې سره دا فلم ختم شو.